بله ورځې د خیبر رونه دلته ناست دي ستاسو په خیبر کې هغه 4 کسان چې وجلې شوي د هغه جنازه کوله خو دې مسلمانانو دې راوننیو چې مفتي صاحب ته چې دا جنازه کې او په دې کې 4 تکبیره وې او مړی ته مخامخ ودرېږي او ته وایې چې ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی او تبیانا لكل شيء او ما فرطنا في الكتاب په دې کې کمی نشته مفتي صاحب دا 4 تکبیره جنازه او مړی ته ودرېدل او بیا په هغې کې دعاګانې ویل د قرآن په کومه پاره کم صورت کم آیات کې راغلي دي کامل کتاب دی کنه اذان کوي اذان جماعت کې ناست دی اول خو د جماعت پرېږدي ګردواره کې دې کینی یا د مندر ته لاړ شي یا د ګرجې ته لاړ شي ولې دی چې په مسجد کې ناست دی د مسجد احکام د مسجد مسائل دا په قرآن کریم کې نه دي راغلي او بیا چې اذان کوي تاسو د مفتي صاحب نه تپوس وکئ چې الکتاب الف لام د کمال د پاره دا کامل کتاب دی که حدیث لرې کې حدیث د قرآن نه جدا کې حدیث وغورځئ الله اکبر الله اکبر د اول نه تر اخره دا اذان د قرآن په کومه پاره کم صورت کم آیات کې راغلی دی راشه صلات صوم زکات حج راواله قرآن کریم فرمایي واقیم الصلاة منځ وکړه مفتي صاحب د ټولو منکرین حدیث ته وایو تاسو چې وایئ چې قرآن کریم کامل دی حدیثو ته ضرورت نشته حدیث پې وایي مه سوروئ چا پې سواره کړي نه دي ته پې خپله رایه سورئ په قرآن باندې ته پې ساینس او ټکنالوژي سورئ او دی چې کله ګیر راشي د ده دلیل چرته چې کله خبره کې گیر شي چې د سلیمان علیه السلام واقعه کې چې راځي چې تویر وای دا مارغان نو دا انسانانو دا فوجیانو دا سړیو دلیل څه دی مفتي صاحب وای دلیل دا دی چې د لغت په کتابونو کې راغلی دی د بخاري او د مسلم حدیث پرېږده د رسول الله علیه السلام اقوال پرېږده او د قرآن د رد کولو او د حدیثو د ماتولو دپاره بیا لغت ته دانګه نو اقیم الصلاة صلات راغلی دی دا په کوم صورت کې دي دا په کومه سپاره کې دي دا په کوم آیات کې دي چې 5 وخته لمونځ وکئ صلوات 5 دا په قرآن کې نشته چې حدیث ته نه مني حدیثو له اهمیت نه ورکئ او حدیثو ته ایرانی سازش وی حدیثو ته عجمی سازش وی چې دا عجمو لیکلی دي نو مونځ په قرآن کې 5 وخته چرته راغلی دی بیا د مونځ رکعتونه بیا به شروع د کوم ځای نه کوو ته د دې ځای نه شروع وکړه که نه لاسونه اوچت کوو وایه السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله او لاسونه کېږده التحیات لله او په قاعده کې سبحان ربی الاعلی ووایه که نه ځکه دا قرآن کې نه دی راغلی ورپسې زکات الله اکبر زکات قرآن ویلی دی څومره به زکات ورکو د غواګانو والا به څومره ورکوي په څومره کې نشته قرآن کې د ګډو چیلیو والا به څومره ورکوي نشته د سرو سپینو والا به څومره ورکوي نشته او کله به ورکو زکات به ورځ کې 15 ځله ورکو میاشت کې به 10 ځله ورکو زکات دا کال کې یو ځل دا په کوم آیات کې راغلی دی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قرآن فرمائی طواف وکئ مفتي صاحب ته حدیث نه مني ته وایې حدیث پې مه د پاسه کوه الکتاب کامل کتاب دی حدیثو ته ضرورت نه لري اول خو به د انشاءالله الله هغه ځای ته نه بوځي او که لاړلې نو ابو جهل هم دغلته ډېر طوافونه کړي دي ابو لهب هم کړي دي چکر یې ډېرو خلکو پکې والي دي اوس یې وایي خو زه چې ته لاړلې ته به طواف د کم رکن نه شروع کې حجر اسود نه رکن یمانی نه
رکن عراقی نه، رکن شامی نه، او کنه اول به صفا مروه کې. او دا راته ووایه د طواف کې به څو چکرې وې، اووه به وې که لس به وې، څوارلس به وې، دا کوم آیات کې راغلي؟ د صفا مروه دا کوم آیات کې د دې تعداد راغلی دی؟ عرفات ته لاړلې په حج کې، بیا به دوه منځونه یې د ماسپښین او د مازدیګر جمعاً به که ځان له ځان له به قرآن کې نشته، بیا به دا قصرانی قصر به که نه دا به پوره وي قرآن کې نشته. مزدلفه کې به دوه منځونه جمع به قصر به ځان له به په څه طریقه به؟ دا خو قرآن کې نه دي راغلي. ای زما مسلمانانو ورونو، طریقې داسې جوړه کړې ده عوام په دې تیر باسي. موږ ورته یادوي چې داسې خلک دي د قرآن دشمنان دي، قرآن نه مني. ولې؟ الکتاب کامل کتاب دی، د ده ضرورت نشته. چې ضرورت نشته قرآن کې راځي احل لکم صید البحر، د دریاب ښکار ستا دپاره حلال دی. دریاب کې څه دي؟ کبان او میان. مفتی صاحب کب په دریاب کې ژوندی ونیولی شه، دا به د مرۍ نه ذبحه کو، که د لکۍ نه به یې ذبحه کو، که په منځ به یې ذبحه کو. قرآن کې راته وښایه. قرآن کې خو وایي والدم، وینه حرامه ده. څه حرامه ده؟ وینه. دا د حیواناتو اینه چې ورته وایي کلیجي، چې ته ډېر په مینه او په شوق باندې خورې، نو وینه خو حرامه ده. دا وینه ده، اینه ده. طحال تورې دا وینه نه ده. دا په کوم دلیل باندې ته خورې؟ د عوامې په کوم دلیل خوري؟ دا قرآن کې نه دي راغلي.